سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په افغانستان کې د وژل شوې سکاټلنډي بشري فعالې لینډا نورګر مور او پلار له افغانستانه د طبي زده کړو لپاره 20 محصلین وړي دي. دوی به د سکاټلند طبي پوهنتون کې زده کړې کوي. لینډا چې په افغانستان کې وژل شوې وه، مور او پلار یې د لور ارمانونو پوره کولو لپاره د هغې په نوم خیریه بنسټ جوړ کړ او افغانانو سره یې مرستې کولې. بلې خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون لیکلي دي، نن د 11 اکتوبر په هکله نماینده وفد د NDM د مشرانو سره ولیدل او د 11 اکتوبر دپاره یې بلنه ورکړه. د NDM له اړخه د NDM چیرمن محسن داوړ سره د خپلو ذمهوار ملګرو موجود وو. د تحریک مشر منظور پښتون سره د نماینده وفد چې پکې جهانګیر خان مومند، ډاکټر ګل عالم، امین وزیر، عمران افریدي، حاجي سرم جان، سجاد خان، فدا وزیر شامل وو. بلې خواته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مشري او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویلي دي چې په دې هیله د اګست په 21مه د ترهګرۍ قربانیانو د یادولو او هغوی ته د درناوي ورځ لمانځي چې له څو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ سره مخامخ افغانانو کړاوونو په بشري ډول د بشري حقونو له عملي کېدو سره پای ته رسېدلي دي. یوناما د اګست په 21مه په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د هغې ورځې په لمانځلو د خبرو اترو او د سولې د هڅو د چټکوالي روښانه غوښتنه او په سوله ییزو او ازادو ټولنو کې د ترهګرۍ د قربانیانو د شاملولو ارزښت په ګوته کوي. نوموړي دا راز ویلي دي چې په ملګرو ملتونو عمومي جرګې کې په 2013 کال کې د اګست په 21مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او هغوی ته د درناوي د ورځې په توګه ونوموله چې له دې لارې پوهاوی زیات شي او د ترهګرۍ له پیښو د ژوندیو پاتې شویو کسانو ملاتړ زیات شي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.